السلام علیکم. دا وخت زما سره درې ماشومان دي. دا ماشومان ټول ورځ زړې خرڅوي، بادام خرڅوي، شنې خرڅوي او د کور دپاره ګزاره کوي. دغسې به هو څو روپۍ ګټي؟ 300 روپۍ ګټي. ولې کار کوې؟ کور کې څوک نشته؟ دغه یو کوچنی دی، پلار مې مریض ده. ورغونه کې وچې کور یې څوک هم نشته. کور ټول کلي دي، ناباته خلک کاغذان ټولوي، مسافري ده. تاسو کور چېرې ده؟ شلاخ کې ده. شلاخ کې مو کور ده؟ هر وخت له شلاخ راځئ؟ د ورځې څو روپۍ ګټې؟ یا 500 یا 400. ښه، دا دې څه کېږي؟ دا مې خور. دا ته څو ګټې؟ زه 300 له 400 له 500. ښه، دونه ته هم ګټې؟ ته څو روپۍ ګټې؟ زه 600 یا 700. ته ولې کار کوې؟ ته ولې کار کوې؟ موږ غریبان یو. ما کار په چوک کې بنین ته غوټه پورته کوي، موږ کورونه باندې. ښه. تاسو هره ورځ کار ته راځئ له کشلاق؟ په چشک راځئ؟ په چشک؟ په بس کې راځي. ښه، بس والا کرایه درته غواړي؟ دغه یې خوش هم راوړي؟ ښه، زویه ته څه کوې؟ دا دې څه کېږي؟ تا د مور د خور ځای ته څو روپۍ ګټې؟ ودرې. 200 روپۍ ګټې. دا 200 روپۍ چا ته ورکوې؟ مور ته ورکوې. بابا دې چېرې ده؟ بجلي نیولی ده؟ ناجوړه ده؟ ته کار ورته کوې؟ بجلي نیولی ده پلار یې؟ څه په سوي دي؟ دا سر یې خوشته، دا رګونه کې دي، دا رګونه کې معلومېږي، دا مغزۍ کې معلومېږي. صحیح. تا نوم څه؟ ما نوم علیزه. تا نوم؟ ما نوم مریم. تا نوم؟ هدایت. تا نوم؟ مصطفی. ودرې. قدرمنو زما و شاته دغه ماشومان د دې پښتني ټولنې، د دې انساني ټولنې لپاره یو لمحه فکریه ده، یو سوالیه نشان دی چې په دې سوسایټي کې، په دې ټولنه کې به ډېر داسې شتمن خلک وي د دغه ماشومانو ټولې مسلې حل کولی شوای، لیکن دغه ماشومان په یخ، په واوره او په باران کې هره ورځ راځي، ټوله ورځ په دې بازار، په دې ښار کې خیرات خو نه ټولوي، لیکن دا غیرتمند ماشومان زوړي په دې کې ساجک، په دې کې نور دا شیان خرڅوي او د خپل کور نفقه برابروي. زه خو دوی ته سلام کوم. باید موږ د ټولنې دغسې ماشومان له دوی سره مرسته وکړو، په دوی تعلیم وکړو او د دوی مسلې ټولې حل کړو، نو به دلته موږ دا ثابت وکړو چې موږ واقعي په یوه انساني ټولنه کې ژوند کوو. برکاله زه هغه ورکه دا تاسې یو نیم سل د تا دی، یو نیم سل د دې، یو نیم سل د دې، 50 د دې دي. صحیح ده؟ ملالې مرسته ورسره او مسکات هم پیسې ورکړې؟ زه صحیح